اشرف غني صاحب ته کنځلې کړي د افغانانو خویندې میندې کنځلې دي سه مهربانه دلته هر رقم توهین کړي ځان سره په بې ادبي ډېره ما په سره خورا کنه ته په ټیک ټاک کې جنکې ځان سره کې نو چې دې وی واخلي نو دا خلکو بس ما یو ورځ یو ویډیو نو وکړو چې دا افغانستان ته لاړ د ما جرم داو او بیا کوم جمهوریت چې اوس اشرف غني صاحب ته ناسه په قلاره ته څوک چې دلته د جمهوریت خبره کې د جمهوریت دفتر دي کوم دي کې دي رسمیت کوم دي کې لري چې تاسو سره موږ ودرېګو په واکه جمهوریت په دغه چې دغه وته دغه وروته چې په میلیون ډالر وایي دوبۍ ته وروته انتقال کړي دي پیسې دغه جمهوریت دغه اشخاص د خلکو څخه موږ ودرېګو نو خبره ده چې لوندې وروره ولا کې د اختمره فرق راغلی ما داسې مقابله د خیبر پختونخوا ورونه چې اوس خو هغه تاسو چې اصلاح شوي ټوله زموږ تاسو خبرې مني 90% الحمدلله دغه سره ما مقابله کړې دغه 15 شپږ کسان چې دغه د پیژنه د دی والله هیڅ نه اسلام په قصه کې نه د افغانیت نه د افغانستان د خويندو میندو د دې صرف چې د جګوي او د دې تناسب بل ولا کې څه مقصدي الحمدلله بیا تاسو په څنګه ډېر مرګري افغانان خدای جوابونه ټول ته ورکړل نن د خرڅرګي ناسي او به تاسو څوک چې موږ پرمیشن راکوي چې ورته تاسو موږ تلیکل کوي موږ افغانستان ته دوه غشینه به عملي کوو خپل نه شي کنه خپل تور وکړي ما خو دومره تور وکړه چې سم مهربانه لاړم د دومره خبرې چې داتلې نشي لاړم مالته مې وروم کړی د افغانستان تاسو لاړ شي ورور د مسایل د زینل ده خو دې سي د باوا کې بس اوان افکي دا خلکو به منو ګرځو موږ تاسو ته ګلخانان د ما په مقابل کې راوچت مګر هغه خلک چې ما سره په واتس اپ شخصي خبرې کولې او ما ته به همیشه ویل چې ته ملي مبارزه کې ته د حق خبره کې اماقه خلکو ما په ویډیوګانې جوړ کړې چې کم خلکو ما سره مرګړتیا او ما سره انډیوالي او ما سره په واتس اپ باندې د سایلم چې په افغانستان د ما په ولګي د دې تاسو مهربانه د ما په خلاف باندې و دا خلک چې د ما په خلاف خبرې کوي تعالی نه دی او لامل دغه چې دوی ولې غلا نه کولای دوی ولې پیسې نه ترلاسه کولای دوی نه ولې یو څوک پښتنه وږي دوی که یو څوک مړ کی وای ورشي د غریب سړي دوی مړ کو وای واجو خبره ختمه باید قضیه ونه چړل شي دوی کغلا وکي بس وای کړه باید څوک قضیه ونه چړي دوی ورور بل ک ظلم زیاتای وکي بس وای کړه باید څوک قضیه ونه چړي ک قضیه و چړل سو سبا ورځ هغه د نظام په مخالفت باندې ودرېږي چټیات او خرافات بس پسې باندې به ډیر خبر نه کوم مخ مې ډیر ونیو ډیر ځاته مننه کوم چې وخت مراد دغه خلک د پاکستان په ضد خبرې کولې کله چې جمهوریت سقوط شو خلک چیرته لاړل په تیر کې نه اسلام آباد شامل پولیسو نه کړو هغه وکیلان 80% وسم په پاکستان کې په اسلام آباد او نور دین کې مارکیټونه نه جوړي دا اوس چې راتلم یو زورواکي چې د کابل په وای میدان کې ما وری دغه روانو پاکستان ته روانو نو د پاکستان اصلي خلک خو دغه وکړ اصلي جنټان خو دغه خلکو چې د ته بیرغ را لګي اصلي دغه خلک د پاکستان د آیسای ته کار کوي دغه استخباراتو ته کار کوي چې افغانستان تباہ برباد کړي دا دروغ د دروغ خبرې دي چې دلته کوي چې موږ د پاکستان سره مقابله کوو پاکستان سره چې مقابله کوله چې مخازار دروانه ولې راتیر کو ولې چې جمهوریت سقوط شو بیا لاړې په تیارو کې تلاړې او دا اوس هم دفتر چیرته دی په اسلام آباد کې دي کنه دي نو دا خلکو په باندې ګورو دا خلکو هیڅ نصر معلوم دي نه معلوم دي الله دې کې جبار خیر راغله سلامونه متکو د خبرو کې